د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت طیبه بیان شروع کړو او دا هغه يهودي کافر چا چې د سلو شخصیاتو باندې کتاب لیکلی دی او پاغه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم په اول نمبر کې لیکلی دی مایکل ایچ هارت. نو دا هغه د وینا مطابق میں خبر شروع کړې او ویلې مې سو ما وی مونږ له د کافر قول دلیل نه دی. زمونږ پیغمبر مبارک له چې الله کوم لوی شان ورکړی دی هغه د چا صفتونو ته محتاج نه دی، بیا د کافر صفت ته محتاج نه دی. صرف دومره ده چې عرب وی والفضل ما شهدت به الاعداء چې دشمن د انسان صفتو کی نو دا د انسان د پاره ډېره لویه خبره ای. نو هغه چې کله کتاب ولیکه او بیا په هغې کوم میټینګ وکړه او په هغه میټینګ کې په هغه تقریب رونمایي ورته وایي، په هغې کې ډېره لوی خلق قابل ترین خلق راوغوښتل د دنیا په سطح. نو هغې په اعتراض وکړه چې دا کتاب تا ولیکه نو خپل پیغمبر دې مرستو کو او عیسایان وی چې زمونږ پیغمبر دې په دریم نمبر کې کو. دا ولې د مسلمانانو پیغمبر د اول نمبر کې ولې راوړو؟ نو دو جمعې د تما په هغې بیان کړی دی. یو داوا 13 جمعه مې ویلي وسې مختصر چې د مسلمانانو پیغمبر واده کړی دی او بچی شوي دي، نو هغه خپل امت ته د واده د بچو د زندګۍ تیرولو، بیبیانو سره به څنګه زندګي تیری، ښځه به خاوند سره څنګه ژوند تیری، بچو سره به څنګه ژوند تیری، بچی به خاوند سره څنګه ژوند، پلار سره څنګه ژوند تیری، بیا غم خادي به څنګه کې. دا ټولې نقشې ورته عملي ښولي دي د مسلمانانو پیغمبر. او زمون پیغمبر حضرت او ستاسو پیغمبر چې عیسی علیه السلام دی نو هغه واده نه دی کړی. نو ټیک د پیغمبر خپل بیانات کوي، خپل حقوق ذکر کوي، خو عملی طورې چونکې واده نه دی کړی، بچی نه دی شوی، نو عملی طورې خلق نه دی په دې پوه کړی چې د ښځې حقوق، د خاوند حقوق، د بچو دا به څنګه وي. او په دنیا کې د خلکو سره میل میلاپ او د زندګۍ نقشه خلکو ته عملی نه ده ښودلې، مسلمانانو پیغمبر ښولی ده. او بیا بل آخري عجیبه خبره یې کړې ده، وی زمونږ پیغمبر عیسی علیه السلام، ستاسو پیغمبر عیسی علیه السلام عیسایانو ته وایي وی د انفرادي ژوند خوره کړی دی. عیسی علیه السلام به ځان له ګرځېدل، الله د دین دعوت پې ورکو او د دنیا نه بالکل کناره کشو. عیسی علیه السلام یو به مسواک ګرځاو، یو به سره یو کنډول جامو چې اوبه به یې پسکلې، یو به سره ګمنځ و چې په هغې به یې ویښته ګمنځول. د عیسایانو مذهب ده او د هغوی دین ده چې که یو انسان واده ونه کړي او دې ځان نه د الله عبادت کوي او دې یو جومات یعنې د هغوی خپل عبادت خانه کې ناستي او یا دې په یو غار کې ناستي او ځنګل کې ناستي رهبانیت او دې د الله عبادت کوي، نو دا ډېره غوره ده. د هغوی په دین کې واده نه کول غوره و. دا د عیسی علیه السلام نقصان نه دی. ګوره یو پیغمبر ناقص نه تیر شوی، هر پیغمبر کامل او مکمل تیر شوی دی، خو د الله ته طرف نه هغوی ته دین دغه و، اعلان ده نو ودونه به یې نه کول، چا به کول او چا به نه کول. او ځان له په غارونو کې به یې ژوند تېروي عیسایانو. اوس خو د عیسایانو پادریانو ودونه نه کوي بېشکه، خو ځان له په محلاتو کې پراته دي، غارونو کې نه، محلاتو کې واده نه کوي، خو ښځې وله راځي، جنکۍ راځي، یو هغوی ته دم درود هر څه چې د هغوی چې کوم دمونه دي، درود خو عیاذا بالله خطا شومه، خو د هغوی چې کوم خپل قصې پسې دي هغه ورسره کوي. واده نه کوي خو خپل سیسټم سټیک ساتي. اوس خو محلونو کې اوسېږي، ابه غارونو کې اوسېدل، جونګړو کې به اوسېدل. او دا د هغوی دین او مذهبو جوریج یو سړی تیر شوی دی، ډېر نیک، بخاري شریف کې راځي، جونګړه کې اوسېده او د خدای عبادت به یې کو. نو د نیکانو خلکو دشمنان خو ډېر، نو چا ورته یو ښځه ولمسوله چې ته په دې جوریج باندې الزام ولګاو. دا په موسی علیه السلام تم قارون ښځه لمسولې ده.
دا وی دا بعضې خلک چې یو عالم بدنامولو کوشش کوي د یو نیک سړي د بدنامولو کوشش کوي نو په هغه تهمت لګوي تور پې پورې کوي یو شپونکی وه هلته به یې ګډ چیلی سرولې نو هغې ورته ولم سوله پیسې وله ورکړلې وی ته په دې جریج الزام ولګوه هغه شپونکی راله او جنید ته ځان نږدې که جریج ته هغه وشړله وي ماله را نه شي ګورې ګناه ده تا ته کتل ګناه ده نو جنۍ ورته وی ښځه به دې خوښه شم نو یو شپونکي سره یې بدعملي وکړه او د هغې جنۍ بچی پیدا شو دغه شپونکی خلکو په مخه واخیسته بچی د کوم ځای نه دی ته خو واده شوی نه بچی د کوم ځای نه دی وی دا د جریج نه الزام یې په هغه بزرګ ولګاو چې جونګړه کې دی رو په هغې الزام ولګاو دا ګورې زه نه ویم رسول الله صلی الله علیه وسلم وی فرمایي بس خلق رالل او جریج ته خلق خو بیا په داسې موقع کې اورېدل رستو کوي ښه ته دلته په دې ځنګل کې دیری په دې جونګړه کې مونږ خو ته عبادت ته دیری ته دې ته دیری چې زمونږ لوڼه او زمونږ خویندې او زمونږ وینځې به دلته ګډې چیلی سره یي ځنګل نه به خشاک وړي ګیا به وړي ته به هغوی سره بدعملی کې ته دې ته پروت یې ده وی ما نه دي کړی خو خیر هغوی پرې نه ښود راګیرې که او ښې وو او دا ولې د دې وجه هم درته وویم یو ځل عبادت کو مور ورته آواز وکړه یا جریج نو د دې په مانځه کې خبرې هم جایز وې د دې په مانځه کې ګرځېدل هم جایز و او دا د رسول الله مبارک زمونږ د پیغمبر مبارک په لومبۍ زمانه کې زمونږ هم دپاره هم جایز و مانځه کې به خلکو یو بل سره خبرې کولې مانځه کې به ګرځېدل وروستو بیا الله آیت نازل کړه قوموا لله قانتین دا هر څه بند شو نو مور ورته آواز وکړه یا جریج نو دی خو نیک سړی و بزرګ و په کار دا وه چې مور له آواز ورکړی وي خبرې جایز وې چې ولې مورې یا د مور ضرورت و هغې پوره کړی وي مور ته یې ویلې وي چې په مانځه ولاړ یم درځم نو دی وي اللهم امي و صلاتي خدای یو خوا مې مور ده او بل خوا مونځ دی مونځ یې خپل پوره کړه نو مور خفه شوه چې تا ته خو په مانځه کې خبرې کول جایز دي نو ما له خو به د اواز را کړی و که نه چې زه په مانځه ولاړ یم یا څه نو مور ورته خیره وکړه وی یا الله دا جریج هله مړ کړه چې ته د بدعمله ښځو سره د ده سترګې ولګي یعنې دې بې حیا که خدایه په د تور راوله خیره یې ورته وکړه نو د مور خیره لګي د مور د خیرو نه به ځان ساتئ دا یاد وساتئ ګوره ډېر خلک میندو پلارانو سره ظلمونه کوي او زیاتي کوي مور به په خوله خیره ونه کړي خوړه نه بازار وځي او د مور خیره د بچي دپاره دا دومره زر قبلیږي چې دومره زر قبلیدونکې شی بله ډوشترې ده او زمونږ خلک میندو سره ډېر زیاتي کوي بعضې خلک ټول نه بعضې خلک مور سره او پلار سره بیا په ښه نظر ورته نه ګوري نو مور خیرې وکړې چې خیرې یې وکړلې دقه شپونکی راله وي دا بچی د کوم ځای نه وي دا د جریج نه بس خلکو را منډې کړې دی یې وټکه ویې وو او جونګړه یې وله روانه کړه تسنس یې کړه د چغې والې زما خو واورئ که نه زما خو واورئ خو بیا خلک خبره کم ځای اوري یو انقلاب و یو مردباد یو بلوه وه او ټوله به چغې وایي ظالمه ای بدبخته ته دلته دیری دی له دیری چې زناکاری به کې جونګړه کې دلته پروت دی مونږ خویندې دلته ګیاګانې ریبي دلته خشاکونه غونډوي دلته څاروي سري او ته دې ته پروت دی هغه به ما خو خبرې ته چا پکې یو هوښیار سړی و هغه ویله که دم لږ واورئ که نه جونګړه خو مو وله روانه کړه دی خو وټکه او بیزت هم که خبره خو یې لږه واورئ که نه وی ته څه وی وی دا ماشوم لږ راولې ده نه تپوس کوو خلک لږ سوچ کې پرېوتل ماشوم نه وای ماشوم نه تپوس کوو چې له چا نه پیدا دی نو خلکو مخکې ورته بزرګ وی نیک سړی یې ورته وی خو چې الزام ولګي نو د خلکو سوچ بدل شو نو ماشوم یې راوسته وی یا بابوس من ابوکا ای بچې بابوس ته دي په ژبه کې چې پیر وي هغه بچي ته وایي ای پیرودونکې بچیا پلار دې څوک دی چا نه پیدا هغه وی فلان الراعي د فلان کې شپونکي نه پیدا ماشوم خبرې وکړې یو څو ماشومانو په ماشوموالي کې خبرې کړې دي یو حضرت عیسی علیه السلام دی یو دا دی پلان کې شپونکې چې دی امې پلار دی بس خلک ملامته شو چې سړی مو هسې بې سوړه به سړي نه مو هغه دغه جونګړه هسې بې سروانه کړه معافي ترې وغوښته معافي ترې وغوښته موږ معاف کا او دا جونګړه د سرو زرو جوړو د سرو زرو بس مونږ غلطي کړې ده مونږ معافي غواړو د سرو زرو یې دله جوړو هغه وی د سرو زرو یې مه جوړوئ چې څنګه مخکې وه هغسې راله واپس جوړه کړې نو دا مې دې پورې وی ډېر لوی بزرګ و نیک سړی خو د مور خیر وګورئ وواو
که ډېر نیک سړی وي مور پلار به خوشحاله ساتي د مور ازاري کېږي به نه د پلار ازاري کېږي به نه او دویمه څه معلومه شوه چې دی به ځان له په جونګړو کې او په غارونو کې عبادت کو د هغوی دینو نو حضرت عیسی علیه السلام هم دقه نو په لاره روانو یو سړي وبس کلې په لختي باندې نو په لپه یې اوبه راواغېستې و هغې څکلې نو جامې وغورځو وی دې ته هم ضرورت نشته نو یو سړي مخ ووینځه نو ګیره کې ګوتې والې د ګومنځ کار یې په دې ګوتو کو نو ګومنځ یې وغورځوله وی دې ته مجت نشته وی دا کار په دې خپلو ګوتو هم کېږي دومره زهد او د دنیا نه بې رغبت او دنیا سره تعلق نو عیسی علیه السلام الله ته ډېر نږدې و الله جمدې جال اوچت کړی دی او په اسمان کې دی او د قیامت نه مخکې به راکوزېږي الله قرآن شریف کې فرمایي دی به وی یهودیانو وی مونږ په صلح کړی دی مونږ وجلی دی الله قرآن شریف کې فرمایي وما قتلوه وما صلبوه نه وجلی دی او نه په صلح کړی دی بل رفعه الله الیه الله ځان ته اوچت کړی دی او الله قرآن شریف کې فرمایي یا عیسی انی متوفیکا ای عیسی زه دې اوچتوم توفی اغشتو ته وایي قبض ته وایي زه دې ځان ته قبض کومه ورافعک الیه ځان ته دې اوچتوم دوی دې نشي وجلی وجونکې د زیمه دوی دې نشي وجلی نو جمدې جاړه اوچت کړی دی د ډېر لوی امت پیغمبر تیر شوی دی د لوی درجې پیغمبر دی خو دین یې دا و چې واده نه دی کړی او بل دین یې سو ځان له به ګرځېدل الله عبادت پې کو او خدای لوی مرتبې ورکړې وې لون له به یې په سترګو لاس کېښود الله به جوړ کړ برګي مرض والا باندې به یې لاس راخ کړ او به خدای پاک جوړ کړ تر دې حده پورې چې مړي به جمدي کول مړي ته به قم باذن الله د خدای په حکم پاسه نو مړي به جمدی شو دومره مرتبه خدای ورکړې وه نو هغه یهودي هغه عیسایانو ته وایي ستاسو پیغمبر خو د لوی درجې خاوند و خو ستاسو پیغمبر بادشاهي نه ده کړې د مسلمانانو پیغمبر بادشاهي کړې ده چې د مسلمانانو پیغمبر بادشاهي کړې ده نو امت ته او مخلوق ته یو نظام ښودلی دی هغه نظام عیسی علیه السلام امت ته نه دی ښودلی واقعي حضور پاک بادشاہی کړی د هغه بادشاهو او بادشاہی تعلق دی د پیغمبر سره سلیمان علیه السلام بادشاہ پیغمبر و داود علیه السلام بادشاہ پیغمبر و رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر د خیری او بادشاہ هم دی امت ته داسې بادشاہی کړی ده چې د جاهلیت هغه خلق چې هغوی به خپلې مور سره او خپلې خویندو سره زناکارۍ کولې سکاو میندو سره نکاحونه تړلي سکاو میندو سره او په کورونو به جنډې ولاړې وي بخاری شریف کې ابو داود کې حدیث دی عائشه صدیقه فرمایي چې په کورونو به خلکو جنډې لګولې وي دا به ردې نښه و چې په دې کور کې که څوک خپل خواهش پوره کوي نو پوره دې کې راځي دي کولاو ګڼ کسان به رالل یو کور ته بخاری کې حدیث دی یو جنۍ سره یو زنانه سره به ټول یو ځای شو بدعملي به یې وکړه او چې بدعملي به یې سینګ وکړله نو بیا به بچی پیدا شو نو ټول به یې راوغوښتل ټول نو چې په چا به یې ګوته کېښوده دا بچی ستا دی هغه به انکار نشو کولی میراث په یې هغه نه وړه او د دې بچي ټول کفالت ذمهداري به د هغه سړي وه او کله به یې دا ټول راوغوښتل وی تاسو ما سره بدعملي کړې ده اوس بچی پیدا دی نو یو علم قیافې والا به یې راوغوښته علم قیافه دا چې د دې لاسو او د دې ګوتو د خپو د نښو نه معلومات کوي نو د ماشوم خپې ته به یې وکتل او هغه چې څومره زناکار به و هغې ته به یې وکتل چې دې ښځې سره به یې زنا کړې وه هغې خپو ته نو چې چا به سمې وخوړه وي دی پلار دی دا زندګي وه د زنا جنډې به لګېدلې کولو زناکارۍ به کېدې جواري به کېدله مردارې به یې خوړې څاروي به بغیر د علالې نه مردار به خوړه لکه چې د چینیانې خوري بلکل مردار او صاحب من لونه به جمدې خښولې یو صحابي راغی رسول الله مبارک ته په جړا شو او په جړا کې وي د الله رسوله ستا په برکت په موږ الله ډېر لوی احسان کړی موږ الله د لوی غمه بچ کړي یو او جړل به ستا په موږ لوی احسان ستا په موږ لوی احسان صحابه هم حیران شو داسې په چغو جړل او سلګۍ وهلې څه وی برخوردار خبره کوه وی ستا د راتلو نه مخکې لوڼه به موږ جمدې خښولې وی ما چې واده وکړه د واده نه پس یو څو میاشتې پس یو تجارتي قافله تله په هغې کې لاړم هغې خو به تجارتي قافلو سره په سفر تله او تجارتونه به یې کول او قانون به و چې تلل به
ولې د حضور پاک والد محترم عبدالله هغه تجارتي قافلې سره لاړله بی بی آمنې سره چې نکاح وشوه د عبدالله د حضور پاک د والد محترم نو ډیره مینه وه د بی بی آمنې او د عبدالله یو بل سره ډیره زیاته مینه وه ډیر زیات محبت و انتهایی لیکن اخوا قانون دو چې تجارت له به یو کس د کوره خامخا ته او چې تجارت له به لاړ نو په میاشتو به بارو خو به پیاده قافلې تلې یو قافله به لاړه مثلا نو په اتمانځو کې به دمه وکړه نو هلته به یې څه خرڅول او څه به یې غېشتل بیا به چارسدې ته لاړه نو چارسده کې به یې دمه وکړه نو دمه خو به داسې ځای نه وه هغې سره خو به وخان او خیمې به وي وخت به لګېده نو هلته به یې 50 خرڅول او څه به یې غېشتل نو بیا به قافله لاړه مثلا په ناګومان کې به یې دمه وکړه 3 ورځې به هلته دمه وه نو خلکو به یې قافله راغلې ده نو که چا به خرڅول راوبیړل ابه یې پرې خرڅ کړل چا به څه اخېشتل ابه یې ترې واخېشتل دا قافله به لاړه مثلا بیا پېښور کې به یې دمه وکړه دا به په میاشتو میاشتو شام ته او یمن ته دا به او مصر ته به رسېدل دا به ګرځېدې دا قافلې نو چې څوک به پکې لاړل پیسې مال دولت به یې واخېست تجارت به یې کو نو واپس به په میاشتو راتلل نو چې کله عبدالله او د بی بی آمنې وادو شو دا آمنه تې په امید کې شوه او امید یې پچو په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نو د عبدالله بنې سره مینه وته واده نه فورا پس بی بی آمنې ته وایي آمنې دا به څنګه کېږي چې زه په دې سفر ځم هغې مې دا به عبدالله څه کېږي رواج د قانون د ځم به خامخا نو چې قافله تیاره شو د خپل اوښ خپل سامان هر څه په قافله برابر کو او قافله تله نوړی نه کېده نو کور ته به یې رامنډه کړې نو آمنې ته به وکتل نو بیا به ووته نو بیا به یې رامنډه کړې نو بیا به ووت نو بیا به راغې نو امینه ورته دروازه کې ولاړه وه وی امینې وی تر څو چې قافله د مکې د کوڅو نه نی پناه شوې ما ته به ولاړی چې د تا ته ګورم داسې مینه وه او بیا ورته څه وی وی آمنې وی یو خبره درته کوم وی چې زه له سفره راشم که نه چې سفر نه به رالې نو جرس به وټنګېده لرې ځای نه به جرس وټنګېده دا به ردې نښه وه چې قافله راله نو د چا به پکې پلار و د چا به پکې رور و د چا به پکې زوی و د چا به پکې روارو نو خلکو به منډې ووالې قافلې له مخې له او څو میاشتې 6 میاشتې 3 میاشتې میاشت پس کال پس قافله راله او زمونږ رور زمونږ بچی راغی ورمنډه به کړې نو را تر غاړه به یې ویسته او سامان به کم اوښ دی دا دی سامان به یې کور ته راوړه خلک به خوشحالې و جشن به و چې قافله به راله نو عبدالله ورته آمنې ګورې یو خبره راته کوم وایي چې قافله راشي او جرس ټنګ وکړي نو ماله به ځان را رسې ستا نه بغیر به ژوند څنګه تېرو ماله به خامخا راځېږول چې لومبۍ سترګې مې پته ولګي نو ډېر په ژړا کې رخصت شو او آمنه بیبي تر حضور پاک مور هغې پورې ورته په لاره کوڅه کې ولاړه وکتل تر څو چې قافله پناه شوې نه وه او د اوښکو سترګې ډکې د دواړو پاتې شوې او ډېره مزل وکړه چې قافله لاړه واپس راتلل نو عبدالله په مدینه منوره کې غریب وفات شو او مدینه کې دفن هم شو قافله کې به داسې هم کېدل خلک به ناجوړه شو په لار کې به غریبانان مړه شو دیم په مدینه کې مړ شو او په مدینه کې وفات شو هلته کې دفن شو دا نه دي څوک نه دي خبر چاته پته نه لګي خو چې قافله مکې ته رانږدې شو راله او جرس وټنګېده نو آمنه ووته خلک خپلو خپلوانو له لاړل او دام ووته او ودرېده چې اوس په عبدالله راشي لومبۍ سترګې به یې په مو لګي او لومبۍ سترګې به پې زو لګو هر چا خپل خپلوان منډې والې او سامان یې کورونو ته ځغلو هر چا تر غاړه وتل خوشحالی وې رور مې راغی بچی مې راغی پلار مې راغی ماما مې راغی ښځه خاوند مې راغی یو خوشحالي و جشن و آمنه وایي چې حیران په دې چې نه عبدالله راغی او نه د عبدالله سامان راغی دقسې په انتظار ورته ولاړه وه چې اوس په عبدالله راشي زما د مینې خاوند اوس به د هغه سامان راشي په دې سوچ او په دې فکر کې ده شکي خو شوه چې څه چل دی خاوند مې ناجوړه دی څه چلو شو هغه خو ما ته ویلو چې ما ته به لاره کې ولاړی چې د لومړی نظر مې پته ولګېږي خو رانغې په دې سوچ کې ده چې اوښ باندې سامان بار را روانو امینې دا د خاوند سامان دی عبدالله څه شو عبدالله خو مدینه کې وفات شوی دا د هغه جامې
دا د هغه سامان یو وخت تیر شو په بیبي امینې باندې اوهو زما د مینې خاوند او پیغله وه که نه عمر یې ډېر نو د عبدالله هم دونه عمر نو نو چې په سفر بنده په تمه د خپل بچي یا د خپل خاوند او د خاوند په ځای وله د هغه جامې راشي دا ډېره سخت دی الله دې مسلمان وساتي دا آسان کار نه دی دا ډېر ګران کار دی موږ سره یو ځل په یو سفر کې د عمرې یو سړی وفات شو هغې ټولو خلکو ما ته وی چې دا به ته به دا مهرباني کوې چې د ده دا سامان د هغه وارثان به راځي حالانکې وارثان یې خبر و چې وفات شوی دی ما وله تسلیم ورکړه په ټلیفون باندې مې ستاسو دا بچی دلته وفات شو یا دا ورور او بس دلته به یې ښخ کړو او دعا ورته کوې تسلیم یې ورکړه خو هغې ټولو ما ته وی چې مولوي صاحب ته ښې د را سامان به د پلار ته او د ده وروڼو ته په ایرپورټ ته حواله کړي دغه تسلي به ورکړي ما وی ښه ما مړو سوچ ونه کړه ښه مې ورته وکړل چې موږ خپل سامانونه راواغېښتل اسلام آباد ایرپورټ کې او د هغه پلار راغلی وروڼه یې راغلي مور یې هم راغلی و آها منظر و عجیبه منظر ما هغه سامان راواغېسته پلار ته مې حواله کړه مور یې چغې کړې زما بچې او پلار یې چغې کړې زما بچې خیر ما ورته تسلي ورکړه مې شکر وباسئ چې بچې په مدینه کې دفن شو اقا منظر د عبدالله را یاد شو چې عبدالله را نغی د حضور پاک والد محترم او بیبي آمینې ته د عبدالله سامان راغی نو آمینې هم دقه چغه وویله زما عبدالله الله اکبر عبدالله څه شو زما عبدالله او د هغه جامې او د هغه جوړې او د هغه سامان او د هغه پیزار دا ورته راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایشی یتیم داسې الله پیدا کړ دنیا ته خدای ښایي چې هغه انسان چې د پیدایش نه مخکې د پلار ستوري ته تللی دی او په ماشوموالي کې ته مور په سفر کې تللی ده بیبي آمینه خو د دې یتیم نه چې زه ملغلره جوړوم او د دې یتیم نه چې زه د رڼا د هدایت یو نور او سپوږمۍ جوړوم نه الله وی زه جوړولی شم خبره مې دې پورې زما وروڼو کوله چې په عربو کې هغه سړی رسول الله مبارک ته وایي چې د الله رسوله ستا په مونږ غټ احسان دی جاړي سلګی وایي څنګه احسان دی ولې دا چغې وې وی د یو تجارتي قافله کې لاړم او زما یو ماشومه زما د مرګ نه پس پیدا شو ما څو کاله بار تیر کړل چې رالم هغه ماشومه مې لویه شوې وه هغې به کور کې منډې تړلې والې وی چې رالم هغه جینۍ ته مې وکتل زه شکي شوم ښځې ته مې دا څوک ده وی دا مې وینځه اخېشتې یو ماشومه زمونږ اولاد نشته نو دا مې واغېسته چې دا به زمونږ اولاد شي ما وی دا ټیک ته کیدی شي چې ته به وینځه اخېشتې وینځې به خرڅېدې خو پوه شوم شکي شوم تپوس چې مې وکړو نو پته ولګیا چې زما لور ده نو لاړم او کوی مې وکنه او دا ماشومه مې واغېسته او ښه ده راباندې پوه شوه او دا ماشومه مې غېږ کې واغېسته او دې ما سره ډېره زیاته مینه کوله ډېره موده پسې ولیدم ویې پېژندم چې دا او مور پوه کړې وه چې دا د پلار دی خو پلار ته به غږ نه کوي چې زه ستا لور یم هغه لور مې واغېسته او هغه کویله مې یوړله او چې ځان نه مې شکوله نو د هغې لور هغه چغې اوس هم زما په دې اړه کې پراته دي دا جاهلیت مې ځان نه وشکوله هغې چغې والې کریکې والې او زما په زړه باندې د جاهلیت هغه مهر لګېدلی و چې دا زما په هغې رحم رانغې هغه مې جمدی کوي کې وغورځولو او خاورې مې پې ور واچولې او ښخه مې کړه ستا احسان دی په موږ باندې چې ته رالې او امت ته د داسې فتنې نه او جهالت نه بچ کړ رښتیا ووایې اوس هم بعضې ښځې وی اسلام کې زموږ حق نشته دویم ته به یې جمدی ښخولې دا د اسلام برکت دی چې تاله حیثیت راکړه اسلام لور له د رحمت لقب ورکړی چې دا رحم دی او اسلام لور له د جنت لقب ورکړی چې دا جنتي ده او اسلام ویلي دی رسول الله مبارک چا یو لور وپالله او تربیت یې ولو که دې انسان له به د دې لور په تربیت الله جنت ورکوي پلار لوی نعمت دی رونو او لور بیا ډېر لوی نعمت دی په زوی د جنت زیری نشته
او په لور د جنت زیری شته چې لور دې وپالله او ښه تربیت دې وله وکړه ښکلی ادب دې ورکړه دا پکې شرط دی نو دې پلار او دې مور له به خدای جنت ورکوي لور لوی رحمت دی پیغمبر مبارک فرمایي رسول الله مبارک فرمایي حدیث کې راځي چې کله د کور ته یو سودا راوړی او زامن او لوڼه دې په کور کې لور له ورکوه وګورئ ولې دا لور به خوشحاله شي او تاسو وګورئ که زوی له دې شی ورکه که نه نو غونډ په خپله خوري او که لور له دې ورکه لور ګورې په خپله خوري م نه د هغې په زړه کې رحم اوي رورکي له ورکوي بیجان له ورکوي لالا له ورکوي دا د جاهلیت دور چونونه به جمدې خښولی مردارې به خوړی ښځو سره به یې څه سلوک کو چې د ښځو دا د میاشتې خپله بیماري به راله خوراک به یې ورسره یو ځای نه کو اوبه به یې ورسره یو ځای نه څکلې که د ښځې به بچی وشو څلوېښت ورځې به ښځه په یو څښا کوټه کې دیره وه او چې خاوند به یې مړ شو د عدت زمانه به یو کال و یو کال په یو څښا کوټه کې به دیره وه یو کال د خاوند د مرګ نه پس نه به ورسره دوی ډوډۍ خوړه نه به یې ورسره اوبه څکلې په څښا جامو کې به ناسته وه یو کال پس به راووته بین به تېته څښا جامې به وې د ټاټ جامې به وې چا به ورسره لاس نه میله چا څوک به ورسره کېنېدل نه دی ښځې سره کال پس به راووته نو پچې به یې وله ورکړې نو اب یې لوښي کې واچولې نو شاته به یې وغورځولې دا ژوندو د خلکو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته راغی داسې نظام یې قایم که داسې نظام چې ښځو له سم مضبوط عزت ورکه او قدر یې وله ورکه ښځه یې سرداره کړه او که ښځه د ماهوارې بیمارۍ په وخت کې می نو دا بلکل پاکه ده صرف مونځ به نه کوي جومات ته به نه ځي او قرآن له به ګوتې نه وروړي خاوند ورسره لاس هم یو ځای کولی شي د دې خوله هم پاکه ده د دې لاس هم پاک دی د دې وجود هم پاک دی د دې جامه هم پاکه ده د عزتمنده ده او که خاوند دې مړ شو صرف عدت دوران کې به خپل ډول نه کوي خوبصورتی به نه کوي د خاوند په کور کې به وجود یې پاک دی جامې پاکه ده پیزار یې پاک دی که لاس یې اوبو کې ومنډه اوبه پرې نه پلیتېږي هېڅ هم نشته که اولاد یې وشو بچی یې وشو صرف مونځ به نه کوي څلوېښتو ورځو پورې څلوېښت اکثره موده ده قرآن له به ګوتې نوړې تلاوت به نه کوي ذکر کولی شي درود شریف ویلی شي په دغه وخت کې لاس یې پاک دی خولۍ پاکه ده که اوبو کې لاس بنډي اسم نشته هر څه پاک دی داسې نظام یې ورکړ رسول الله مبارک څوک خو دې ښځې سره ظلم وکړي ښځې له به یې طلاق ورکړه نو چې عدت به پوره شو نو بل به یې ورکړه نو چې بیا به عدت په تېرېدو شو نو بل به یې ورکړه نو چې بیا به عدت په تېرېدو شو نو بل به یې ورکړه نه به یې ښځه کوله او نه به یې جدا کوله سلسله او دوه سوه طلاقونه به یې ورکول چې څونه به یې خوښه وه هغه به یې ورکول شریعت پې نه دا پابندي ختم 3 طلاقه دي 3 کې تاله اختیار دی دریم نه که دی دریم دی ورکه خیر و خلاص بیا دې نه ښځه کېږي ښځې له یو مضبوط حق ورکه ښځو له به قسم په خدای کې په میراث کې حصه ورکوله دا د جاهلیت زمانه وه اسلام ښځې له په میراث کې خپل حق باقاعده ورکه لور له خپل حق دی که د پلار کور کې هم د دې حق دی خور له خپل حق دی مور له خپل حق دی دا حقونه یې وله ورکړل اوس بعضې ښځې وایي که نه وایي زمونږ خو دا لږ په نیمه حصه ده وایي دا خو نیم حق یې راله راکړی دی بلکل ټیک ده دا لږ په نیمه دی حق دی لیکن ستا پیسو ته جت نشته په شریعت کې ستا ګټه په چا ده چې پلار کرے پلار بدله ګټي او چې خاون کره لارې خاون به دې ګټي ستا جامه په خاون ستا دارو په خاون ستا پیزار په خاون ستا ډوډۍ ستا اوبه ستا کور هر څه په خاون دی دا نیمه چې در کوي تا ضرورت نشته خو دا د یو عزت در کوي دا نیمه ستا مفته ده دا که ته په ځان لګیو کې نه لګې ستا هر څه په خاوند دي نیمه رې دلته شته خو هلته به مهر هم درته میلاویږي هم د هر څه په خاوند دي هم به درته مهر میلاویږي هم به نیم مال درته میلاویږي او هر څه دې په خاوند او د بچو هر څه دې په خاوند دي او د پلار نه به هم درته حصه میلاویږي د رور نه به هم درته میلاویږي دا بېله خبره چې زمونږ شرعي قانون نشته مونږ ښځو له خپل حقونه نه ورکوو ښځو له به خپل حق ورکوي که یو لور راله او پلار ته وایي چې زه نه غواړم بابا ماله مه راکوه زه مالدار یم یا زه غریب یم خو زه د رونو نه نه غواړم بیا ټیک ته نه دې غواړي یو لور راله او پلار ته وایي چې زه نه غواړم زما رور دی بس دا زما د پلار مال دی او زه د رور ته بخم نه غواړم بلکل بخلی شي که نه غواړي نه دی غواړي خو که داسې نی او پلار ورنکړه نو پلار مجرم دی د خدای په نس
دا اسلام دا قانون ورک مور له حق پلار له حق د اسلام ولا ورک دا نظام خلافت دا رسول الله مبارک قائم کو زنا باندې دومره مضبوطه پابندي شو دومره مضبوطه پابندي چې کچا زنا وکړه او دا واده کړی د سنگساریږي با او که واده شوی نه دي څه چرتونه نورم شته سل دوری به ورته بلاویږي او بیا د رسول الله مبارک زمانه کې یو صحابي راغی حضرت ماعز اسلمی رسول الله مبارک ته دی خوا کې الله رسول ما زنا کړی دی یو ښځې سره پیغمبر مبارک ته مخ واړو مطلب نیکبخته ګواه در باندې نشته بس توبه وباسه کنه چې مخ یې دی خوا واړو وی د الله رسوله ما زنا کړې ده ما نوراني کړی دی په ما د الله حق چې څه دی او د الله څه حکم دی په ما قایم کا رسول الله مبارک ته دی خوا مخ واړو دی بیا راغی څلور ځله یې مخ واړو خو دی نه ته بیا راغی پیغمبر مبارک ته مخامخ کېناستو رسول الله مبارک ورته وایي مړه وایي هسې لاس به دې ور وړي پرېږدوه نه وایي پوره کار مې کړی دی مړه وایي هسې به دې ښکل کړي هسې به دې لاس ور وړي وایي د الله رسول خپل خاوند چې ښځې سره کم عمل کوي هغه مې کړی دی په ما د خدای حد قایم کا څلور اقراره شو خبره مضبوطه شوه نو حضور پاک صحابو ته دې بوځی سنګسارې کې ښځه دې کړې ده او وي سنګسارې کې نو هلته په کاڼو ویشته او سنګسارې کې چې سنګسارې که دې غریب کې د کاڼو دا تو پې راغې نو منډه یې کړې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سره یو د اوښ جامه پرته وه هغه یې راواغېسته او په هغې یې وویشته دې ولګېده او په دې سر باندې را پرېوته او خیره یې ورته وکړه حضرت عمر خدای دې داسې کا که تا دا بدعملي نه وکړې نن به زموږ لاسونه او جامې ستا د وجې نه د وینو نه وې رنګ شوې ځکه په خلکو وینې پرېوتې لیکن رسول الله مبارک تماشې له لا نړه هغه ته به د خپل صحابه داسې ښکارېدل لکه د بچو په شان چې صحابه واپس شوي څه چلم وکړ وی صاحب سنګسارم که وی صاحب منډه یې ووهله خو عمر فاروق رضی الله عنه یو د اوښ جامه راواغېسته او په هغې په دې سر ووهو نو لاندې را پرېوت شهید شو او وینې په عمر پرېوتې خیره یې ورته وکړه نو حضور پاک حضرت عمر ته ستغه ووې عمر ډېر بد دې وکړل ډېر بد دې وکړل چې خیره دې ورته وکړه وی قسم دې ماعز هغه توبه استې ده هغه توبه که رده دا توبه د مدینې په دې ټولو خلکو تقسیم شي د ټولو توبه به خدای قبوله کړي وی څه دې خیال دی په هغه انسان چې هغه راشي او په خپل ځان څخه وکړي چې ما باندې د خدای حق او حد قایم کا هر څه چې وي خو چې الله راضي شي او الله خفه نه نو بعضې خلک وایي صحابو نه غلطي شوې ده ګناه شوې ده منم دا بعضې څیزونه قصدا الله په صحابو کې راوستي د دې دپاره چې د شرعي حقونو عملي نمونه موجوده شي چې ښکاره شي خبره لیکن داسې توبه به مور راوړی ونه باسي چې کومه حضرت ماعز وویستله څنګه توبه یې وویستله چې آخرت کې میله ونه نیسي دنیا کې د سزا میله وشي خو چې آخرت کې میله ونه نیسي او هغه ښځه چې ورسره بدنامه وه ماشاءالله هغه راله رسول الله مبارک له وی د الله رسوله مړه دې ته صحابیه وایي دونه د خدای نه یریږي وی دا هغه ښځه یم چې ماعز سره بدنامه یم په ما د الله حکم نافظ کا خو په ګېډه بچو وی زه خورې ته لاړه شه چې دا ماشوم دې پیدا شي بیا راځه ورته پته وه چې ما به هم سنګساری لیکن بیا راځي سنګساره دې شم او د سنګسارېدو مرګ څونه خطرناک دی خو دنیا کې دې زه سنګسار شم تکلیف دې تیر چې خو چې قیامت کې رب العالمین خوشحاله یو خفه نه هغې سزا نه بچ چې بچی پیدا شو نو راغی بچی ورسره و وی د الله رسوله په ما د خدای حکم قایم کا بچی مې پیدا شوی دی نه کنه دا بچی لا ستا خوراک ته محتاجه دی صبر وکړه چې دې د پیو نه پرې شي نو بیا به ګورو سره لیکن دا تختی نه دا بیا راځي دا صبر نه کوي دا بیا راځي نو چې بچی لوی شو نو بچی راوسته او ډوډۍ وله په لاس کې ورکړې ده اخوري وی دا الله رسوله مهرباني وکړه په ما د خدای حکم قایم کا وی دا ما بچی اوس ما ته محتاج نه دی وګوره که نه دا رې ډوډۍ خوري عملي طور یې حضور پاک ته وښول نو پیغمبر مبارک وی نه صبرېږي نو ماشوم یې چاله ورکړ د کفالت به ته کې ښځه لاړه سنګسار شو صحابو توبو ته مو ګورئ داسې معاشره یې جوړه کړه پیغمبر مبارک اوس یې څوک زنا وکړي که ودې کې څوک دلته خو دنیا زناکارۍ کېږي
خو اسلامي خلافت او اسلامي حکومت نشته چې اسلامي حکومت او اسلامي خلافت وي یو هلک خو یو جینۍ ته په غلطو سترګو ګوري یو جینۍ خو یو هلک ته په غلطو سترګو ګوري ته راونیسه دا هلک او 100 دورې یې ووه دا جینۍ راونیسه او 100 دورې یې ووه او دا که واده کړي دواړه سنګسار کا زما د قسم په خدای که په د رانجو عمره دې په دې خپل ټول وطن کې د زنا معمولي حرکت مولیده غلا چې څوک وکړي لاس ته پرې کا یو نه پرې کا اسلام وایي لاسونه بونډې کوي لاسونه بونډې کوي نه امن راولي یو به بونډې شي خو ټول دنیا به بچ شي څوک به هم غلا نه کوي دلته خو غلا وکړي پولیس غریبانان یاره دا پولیس والا ډېر ښه خلک دی دا غریبانان څه وکړي دوی یې ونیسي خو چې هلته عدالت کې پیښ شي پرېږدي دوی څه وکړي خواران یعنی زه حیران په دې ما خدای خبر چې کم سازش نن زمونږ په ملک کې شروع دی کم سازش مخکې ورځو کې یو کس په مون پورې ټوقې کولې او ګډېده په مانځه کې رقص او ګډا کوله پولیس غریبانان ونیو بیا بل یو بوډا او بل بوډا غټه غټه ګیرې وه په مانځه کې ګډېده په دې نېټ شته هم پولیس الحمدلله ونیو نو بل یو هلک بیا په مانځه کې ګډېده یو نخره شروع ده او داسې ګډېده په مانځه کې ما هغه تصویر په خپله ولید چې په سجده پروت دی او ځان لقی په رکوع پروت دی او ځان لقی په قیام ولاړ دی او ګډېږي او چې دوا کوي ګډېږي او دا خلک ورته لاسونه پړقوي او پیسې پې نولي هم حکومت ونیوه نو پرون مې بل ولید ظالم بل په نیټ باندې راغلی دی هغه هم بوډا دی هغه هم لګیا دی په مانځه کې ګډېږي په مصله ولاړ دی او خلک پې پیسې نولي دومره خلک ډاډه شو د خدای ظالمانو خدای له په جنګ ورځئ د خدای ظالمانو د خدای مونځ پورې ټوکې کوئ د خدای ظالمانو هغه الله چې د ښکلي وجود او بچي او سترګې او شکلونه یې درکړي دي هغه الله سره جنګ کوئ قسم په خدای کې ورسره وکړی شئ تباه به شئ ظالمانو وی غنم ګران شو اوړه ګران شو او تیل ګران شو او پلانکې شی ګران شو مې شکر وباسه چې د اسمان نه در باندې کاڼي نه ورېږي دا د خدای عذابونه دي په مختلفو شکلونو په موږ راځي ولې موږ د خدای نه لرې یو مونځ پورې ته ټوکې کوي او خدای درته صبر کوي دا د چا برکت دی د رسول الله مبارک برکت دی قسم په خدای د دې نه مخکې قومونو که معمولي دا غلطي کړې ده نو کاڼي پرې راغلي دي زلزلې پرې راغلي دي تندرونه پرې راغلي دي بیا نیک او ګناهګار یو شان خدای سوځوي افسوس دا دی ته په مصله ولاړې او د خدای مونځ پورې ټوقې کې ظالمه مونځ معراج د مسلمان دی او د خدای سره رازداري ده مونځ د خدای حکم دی مونځ په ټولو امتونو کې په ټولو پیغمبرانو په امتونو کې فرض و په چا یو په چا دوه چا یو شان او ته لګیا په مانځه کې خدای پورې ټوقې کې او ګډاګانې کې د ډم بچیا دمتوب دی دونه خوښ دی چې ته په مانځه کې دمتوب کې ډوله او سورنارې دومره خوښه ده چې په مانځه کې ته ډوله او سورنا کې او پیسې در باندې خلک نولې او کوناټي ډبې راډقی دا افسوس دی دغه پولیس والا کرونو چې داسې کسان ونیول سرمن ته وباسئ سبا به جج پرېږدي ما ته پته چې سبا به پرېښي دا خلک ولې ډاډه دی نظام نشته قانون نشته او په قانون عملداري نشته قانون شته خو په قانون عملداري نشته ځکه خلک ډاډه دی مرګونه خلک ولې کوي سبا پیسې ورکړي راخوشی کړي غلاګانې خلک ولې کوي پولیس خوارانو ته هېڅ ګناه نشته زه پولیس ته هېڅ ګناه نه کوم پولیس خپله ډیوټي پوره کوي پولیس مه بدناموئ پولیس خپله ډیوټي ښه پوره کوي وینیسي نورو سره څوک هغوی له ړو او غریبانانو له او موږ یې ونیسو دشمني زموږ په غاړه ده بلا پولیس هم خلکو مړه کړل مونږ یې ونیسو دشمني په سر واجو او چې سبا عدالت ته پیش کړو نو وایي دا چې تا پې ډس کو د خر لکې اوچته وه که ښکته وه یو ګواه وایي د خر لکې اوچته وه بل ګواه وایي نه لکې ښکته وه وایي برې مې کړې یو نه تپوس کوي چې ډزې پې کو څونه قاتل لرې و یاره وایي 10 ګزه و بل ورته وایي څونه لرې و بل ګواه ته وایي 100 ګزه و ګوانو کې اختلاف دی بري مړه چې څوک په چا ډس کوي نو ګواه دغې وخت کې کچونه علي دا یا خدا ګواه خدا لمنډې وایي یو نه تپوس کوي ښه ګواه په کم کوټو پسې ویشتې دی وایي چې په تماچا کومه تماچا وه 32 بور
ابل ته وایي کمه ته واچوه 30 بور ګواه کې فرق شو بری ته خدای دې بې خوباسه هغه وخت کې به دا ګواه تماچه صحیح کوي هغه نر هغه دی چې په ځان لمن پرې او تښتي چې موږ پکې باجه نه شو او پولیس چې ګواه شي هغه نه منم پولیس ګواهي نه منم پولیس سره هلته اقرار وکړي چې دا جرم ما کړی دی نه د پولیس ګواهي نه منم د ګواه تحفظ شته هلکه تاسو په یو بدماش باندې ګواهي کولی شئ نه ته ورکه دې قوم له تحفظ دی به ګواهي کوي ته ما کار سره چې زه ګواهي کوم سبا خو ما باجه کوي په رڼا ورځ باندې د خپل دکان نه ځه دا حاجي صاحب زما دا دی ما دوست دی ما سره ناست دی مخامخ دا ما سره ناست دی په حیات آباد کې ماشوم ګل بچی لکه د ګلاب په شان ګل بچی خپل دکان نه روان شو د خپل دکان نه په ګاډي کې روان دي د خپل دکان نه د حاجي محمد الله صاحب بچی دی ما سره ناست دی پېښور یو میاشت دوه شو چې مخکې دا واقع پیښه شوې ښه مزېدار روان دی او په رنګ روډ کې چا په پېښور په رنګ روډ کې د کوهاټ پل چې کم دی بره په هغه پل د پاسه چې دوه کسه موټرسایکل والا مخکې شو ویې دراو پیسې راکړه پیسې والا نه لفافې راکې لفافې نشته راشئ او ډز یو زوی ولا مړ کړ یو ولا زخمي کړ ماشوم اومخ له قسم په خدای چې هغه تصویر ته ما ته رامخکې شي ما له ژړا راځي دا 13 کالو بچې اومخ له لاړ غریب لاړ د قاتل پته هم نه لګي دا ولې عمل نشته په قانون ته ونیسه یو څو ډاکوان ته ونیسه یو څو قاتلان او دا چل ورسره وکړه کوم چې پیغمبر مبارک په زمانه کې شوي او صحابو په زمانه کې شوي دي سر عام یې راونیسه ته اوچت او سر ته ووایه یاره که دلته چا ډاکه وکړه او دلته چا غله رسول الله مبارک په زمانه کې یو څو کسان علی العرینیین دا واورئ عرینیین رالل دا اسلام خبرې وکړې خو د زړه نه مسلمانان نو بیماران شو په مدینه منوره کې نو حضور پاک نه تپوس وکړو حضور پاک ته تپوس وکړو دا بیماري در باندې کلي کې چې ته راغلی دی وایي څه به هم کول وایي موږ به د اوښانو پیس کله او متیازې به هم څکلې د بیت المال اوښان وغې له ولېږل جزې څکې دا پی مې چې هلته یې ولېږل فلما صحو چې کله بالکل برابر شو نو چې د پیغمبر علیه السلام کوم شپونکي و د اوښانو سره ونکو هغه یې مړ کړ یو نو دو درې کسان هغه مړه کړل او اوښان یې وتښتول ډاکوان شو پیغمبر علیه السلام له اطلاع راله لښکر یې ورپسې ولېږه سړي راونیول اووه کسان دوی یو سره اجنبي ټول اتو چې راوستل ډاکې م وغورځوله سړی یې م وجلی دی مرتد هم شو پیغمبر مبارک ورسره څه چل وکړه ښې لاس او ګس خپې ته پرې کړی د هر یو نه ښې لاس او ګس خپه او اوسپنې سلیانې ګرم کړلو په سترګو کې ولول ځکه دوی د هغه شپونکي سره دقه چل کړی او په سنګستان کې دقسې وغورځول په دې کاڼو کې او چغې به یې والې په ځمکو چکونه لګل او ساتې ووته ته ډاکو سره دا لوبه وکړه زما د قسم په خدای ډاکو به نوستي ته هم نصیحت کوي چې بیا به ډاکه نه کې یو څو به مړه شي دا نه چې نه به مري یو څو کینسر اندامونه به کټ شي کینسر چې په کم لاس ولګي کټ کې که نه کټ کې دا کینسر دی یو څو کینسر به ختم شي باقي په معاشره کې مکمل امن به راشي دا امن نشته صاحب دا کیدی غلاګانې دي زناکارې دي د لور خور عزت محفوظ نه دی ستا مال دولت محفوظ نه دی ستا عزت محفوظ نه دی بچې دې محفوظ نه دی چې د کور نه وځي وایي خدای روغ او سالم به کله زما بچې کور ته راځي په قانون عملداری بالکل نشته څه قانون نشته او څه په قانون عملداری نشته او هر سړی تنګ دی خو که دا وایي چې خدای دې هغه نظام او قانون په دې ملک کې راولي کوم چې د رسول الله مبارک و نو هېڅوک دغه قانون ته مخ کوي نو شا کوي بیا پکې موږ نه یو هلکه دې ملک له قانون په کار دی که نه بې قانونه خو یو ملک چلیږي نه نو چې پارلیمنټ قانون جوړوي او د اسلامي ممبران او مو ته یې جوړو د هغې نه ښه ده چې خدای کوم جوړ کړی دی هغه قانونو چلیږي د خدای رسول چې کوم جوړ کړی دی هغه قانونو چلیږي بې قانونه خو ملک چلیږي نه نو ته په پارلیمنټ کې قانون ټیک د انتظامي امورو کې تاله د قانون سازۍ اجازت شته انتظامی امور کې خو لیکن اصل قانون بس د قرآن او سنت په هغې عمل وشي قسم په خدای که چا پوټې زیاتې وکړو د حضرت ابوبکر صدیق په زمانه کې زکات نه خلکو انکار وکړو وی نه ورکوو وی جهاد ورسره وکړې جهاد یې ورسره وکړو ټول یې برابر کړل بیا خو څوک د زکات نه انکار وکړي
بہر کے عبد رسول اللہ مبارک دا سے نظام قائم کو نظام خلافت دا میراث غل سزا ڈاکو سزا قاتل سزا بدعمل سزا زناکار سزا لور سره ظلم کوي خور سره ظلم کوي هغه نه حق غشتل ځکه نه نن پرانا روز خلک د خلکو نه پیسې واخلي څوک یې تپوس کولی شي خلکو پردي پټي نیولي دي پردي پټي په غصب باندې ته تپوس کولی شي یو مالدار دی بل غریب دی مالدار لګېدلی دا غریب ټول مال یې نیولی دی تپوس کولی شي د اسلامي خلافت خدای پاک دے مونږ خو سوال د خدای نه کو الله زمونږ په دې وطن کې هغه نظام قائم کی کم نظام چې الله او رسول دې امت له ورکړی وي سسټم به هله ټیک کېږي هسې نه ټیک کېږي نو هغه یهودي بادشاه هغه یهودي مصنف چا دا کتاب لیکلی دی هغه خلکو ته څه وایي وایي وښایه عیسی علیه السلام بادشاہی نه ده کړې نو دا نقشه خپل امت ته نه ده پیش کړې او رسول الله صلی الله علیه وسلم بادشاہی کړې ده او څنګه بادشاہی کړې ده د مدینه منورې د جمعات د منبر او د محراب نه بادشاہی چلولې ده چا خو دې غږ کړی بیا حضرت ابوبکر صدیق چې د هغه نه پس راغی د عدل او د انصاف حکومت بیا چې حضرت عمر فاروق راغی د عدل او د انصاف حکومت اخو به د مدینې په کوڅو کې ګرځېد حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلکو حال به معلومو چې د چا څه حال دی او د چا څه حال دی د شپې به قسم په خدای ګرځېده یو ځل د شپې ګرځېده او ماشومانو ژړل یو ځنګل کې خیمه لګېدلې ورڼا و ماشومان د شپې اواز د لرې ځای نه راځي هغه خادم و اسلم هغه ته وي ته راځه دا ماشومان ولې ژاړي چې څنګه ورلل یو زنانه ناسته او ماشومان دی وجاړي وی خورې یا ترورې دا واړه ولې جاړي وږي دي نو اور بلېده کټوی ته نو وی دا خوراک ولې زر پوخ که ورکوه لکه نو وی دې کې خوراک نشته وی دې کې سري په دې کټوی کې وی کاڼي وی کاڼو ته ولې اور بلې وی دې په تمکو دوی دا خیال دی چې ګنې دې کې راله څه شی پخوي نو دې به لکه تمه پیدا شي جړه به غلی شي نو که چېته خوب ورغی هغې نه پېژني چې دا حضرت عمر دی نو ته وی زنانه ای خورې چې دا بچي دی جاړي او دا اوږي دي نو ته امیر المؤمنین له ولې نه ورځې عمر له ورشه چې د بیت المال نه دله څه شي مقرر کړي دی بچو له که نه او ته څه وایي وی د قیامت په ورځ به زما لاس او د عمر ګریوان به یو د خدای دربار ته به یې راکاږه پېژنې خو نه چې دا خو خپله عمر وی عمر به هغه داسې وبوږنېده وی عمر به راکاږي وی بلکل به یې د خدای دربار ته راکاږم وی ولې وی ما بچي پکې اوږې دي جاړي وی عمر د نه څه خبر دی ولې راکاږي ورشه ورته ووایه نو قدر یې نکړه بیا یې راکاږه وی چې ما نه ځان نشي خبرولی بادشاهي ولې کوي دې ته بادشاهي وایي نن سبا خو لړاو حکومت کرو نن سبا وی وجنګوه دا قوم موږ به پې حکومت کوو بس عمر لاړ بیت المال ته د هغه ځای نه بوجه ډکه کړه او خوراک او سامان چې څه لګېدل وی دومره ډکه کړه غلام وی چې ما ته وی را پشی کا وی ما ورته وی چې زه غلام یم زه به وړم وی قیامت پر ورځ به مې پیټې توړې را پشا کا نو بهادرو غصنا کو وی بوجه مې ورپشا کړه چې ورپشا مې کړه نو اوړی یې نه شوه نو په دې لاره یې د خپې تلې راتلې داسې ډکه وه هلته یې یوړه چې یې ویړه نو زر یا کټوی نه هغه کاڼي ماڼي توی کړل او په هغې کې سوړه موړه هر څه چې سال به یې پخه کړه اور نه بلېده وی پوکې به یې ورکاو او په خپله وی ما ته چې خوښه وی داسې پوکې به یې ورکاو چې ما ته هغه لوګي ښکارېدل چې د عمر په دې ګیره کې به تلل راتلل الوی پخه کړه ماشومان یې ماړه کړل وی ما ورته چې صاحب زه چې ځو که نه وی صبر وکړه دا ماشومان مې په ژړا لیدلي دي چې په خندا یې وویلم اله بتېدم چې ماشومان په خندا شو یو بل سره په لوبو شو نو ښځې ته وایي سار له راشه امیر المؤمنین ته چې د بیت المال نه دله وظیفه مقرر کوو وایي ما به ورته څوک پرېږدي امیر المؤمنین ته وایي ته راشه زه به هلته یم زه به یې ورته مخامخ کوم ښځه خو یې نه پېژني سار وختي چې دا راله مسجد امیر خلافت کوم ځای دی مسجد نبوي دی چې ښځه څنګه راله او ده ته یې وکتل وایي دا خو هغه پرونی سړی خو دا دی په ده خو ما اور بل کړی دی لوګي پوکي مې پې والي دي الوار مې پې پخ کړې ده نو ښځه رستو کېده وی راوینیسې ما لی راولی دی وسته وی وایه که نه د قیامت په ورځ به اوس الله ته رسوی عمر به د ګریوان نه نیسې نو راکاږې به څه به وی
وای راته اوس وی جړل قسم په خدای ډېر وجړل وی نه د قیامت پر ورځ به د الله په دربار کې اوس ګوی کوم چې الله عمر ډېر د انصاف حکومت کړی دی د پیغمبر علیه السلام خلافت ښه دې ته خلافت وایي پیغمبر مبارک یو نظام پرېښی دی قسم په خدای د انصاف غریب ته انصاف کونډې ته انصاف یتیم ته انصاف مالدار ته انصاف غریب ته انصاف امن سکون اطمینان جنگ جګړه نه د هر چا خپل مال د هغه په قبضه کې بس او چې غریب دی را بیت المال نه به مال ورته میلاویږي دا نشته چې دا یو زمانه و چې خېټو پورې به کاڼي تړل یو زمانه و چې فتوحات وشو د دنیا مال لاغې غربت ختم د اسلامي قانون کې غریب شته نه چې کم غریب دی هغه ته به د بیت المال نه مستقل میاشت په میاشت تنخواه میلاویږي دا نشته چې نوکري نشته هر سړی سرکاري نوکر به هر سړی به د فوجي به فوجي په کور به ناسي تنخواه بالي که ضرورت راغی جهاد له به دی نو هغه مایکل هارټ څه وایي هغه عیسایانو ته وی دی راکړئ جواب کم نظام د مسلمانانو پیغمبرو مطلب ورکړی دی کم د امن نظام د سکون نظام د اطمینان دا نن چې د پولیس نظام دی دا حضرت عمر فاروق جوړ کړی دی رضی الله عنه دا نن چې سفارتي نظام دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دنیا له ورکړی دی دا نن چې فوجي نظام دی رسول الله مبارک او حضرت ابوبکر صدیق امت له ورکړی دی دا نن چې د ډاګ نظام دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه امت له ورکړی دی زمانو زمونږ پیغمبر یوازې نبی پیغمبر نو زمونږ پیغمبر بادشاه هم زمونږ پیغمبر خلیفت الله هم هر پیغمبر د الله خلیفه په مقدس مکه او بیا پیغمبر علیه السلام د ځان نه پس خلیفګان پرېښي دي خبره ته چې د بل ځای وویل موږ له خدای ډېر عظیم شان پیغمبر راکړی ډېر عظیم هر څه یې راته ښودي خو افسوس دا دی چې په هغې د مسلمان عمل نشته خدای پاک دې پرې موږ له عمل توفیق نصیب وګرځولي زما وروڼو لږ درود شریف په پیغمبر مبارک وایه ښه ځان سره تسبیح وایه لږ درود شریف وایه د درود شریف ډېرې فایدې دي دعا کوئ چې الله په موږ رحم وکړي